پښتانه څوک دي؟ زما موضوع دا نه ده چې پښتانه آرین، عرب یا ایرانی نسل دي. د ګردو پښتنو په حقله ځینې ریښتوني مشران په غم او ویر دي. کله چې دوی په نړۍ او وطن کې د پښتون قام بهر دننه استحصال وویني نو بې اختیاره چغې کړي: پښتونه پاسه، پښتونه ویښ شه، ګنې تباه کېږي. دا نارې د ستر مبارز باچا خان بابا، اجمل خټک بابا او نورو پښتنو مبارزینو سره خلکو وهلي دي. په ګرده پښتونخوا او خصوصا هشنغر لوی ملکن کې د مختلف قبیلو خلکو د پښتنو چغه بدرګه کړې ده. چې په هندوستان کې کله د مذهب او اسلام تشه سرسری خبره وشوه نو د پښتونخوا پښتانه ټول مسلمانان وو، اسلام یا وو یا نه وو، خو مخالفینو ته د ژوند د تګلار دپاره کفر ګران پرېوتلو، ځکه چې معاشرتي خبرې وي. ډېر خلک د مختلفو ایزمونو سره روان یا پټ شول. د باچا خان بابا سره غریب نامه خلک هم ودرېدل. د اسلام غوښتنه په یو قانون کې ضرور وه، خو په معاشره کې رنګ نه و. که چا په خپلو کلیو سیمو کې د اسلام نوم اخیستی وی نو ټول خلک مسلمانان وو، خو لویه خبره بله وه. زه حیران یم چې قامي مبارزین د دې مسلې او خبرې نه ګام اړوي او که نه پوهیږي نو دا بیا بله لویه المیه ده. معاشرتي المیه دا ده چې په جلسه، سیمینار او مرکزونو کې به یو څوک د پښتون خبره وکړي، خو په معاشره کې د پښتون باور په اوړو کې د مالګې برابر خلکو ته حاصل دی چې هغه خلک پښتانه بللی او منلی شي. د پولیس سټیشن، تحصیل، عدالت، جرګو، مدرسو پورې پښتون حیثیت وي چې په خپله اقرار کوي او باقي ټول خلک یې هم په دغه نامه بلی. زما د تجزیې مطلب دا دی چې د پښتون دغه تکرار خلک د دې نوم او ټکي نه داسې زړه توري کړي دي چې ماغوندې لیکوال یې پرې هم بدي شي. ځکه خلکو د قبیلو شجرو لارې واخیستې، ډي این اے ټیسټونه یې وکړل، څوک وایي موږ عرب، پارسي او ترک یو. زه په پښتو خفه کېږم ځکه مې د ناکامۍ او نفرت خبرو له نشتر ورولو. په لوی الله م سپارم. د خدای په امان.